ښځې ولې له خپل خاوند سره خیانت کوي؟ سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی ملګرو. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. ښځې ولې له خپل خاوند سره خیانت کوي؟ خیانت معمول هغه وخت واقع کیږي چې کله ښځې په دې فکر کې شي چې خاوند د هغې په قدر نه پوهیږي. په نړۍ کې معمولا د نارینه‌و شمېر چې له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي نسبت ښځینه‌و ته زیات دی. اما څېړنې دا ښودلې ده په دې وروستیو کلونو کې د خیانت کوونکو ښځو شمېر نسبت پخوا ته زیات شوی. د یوې څېړنې په اساس چې په هرو 3000 ګډون کوونکو څخه 20 سلنه ښځو د خپل خاوند سره په خیانت کولو اعتراض کړی. نو ولې ښځې له خپل خاوند سره خیانت کوي؟ لومړی، انتقام اخیستنه. کله کله یوه ښځه د انتقام اخیستلو په خاطر له خاوند سره بې وفایي کوي. ځینې ښځې د خپل خاوند د تمې خلاف له هغه سره خیانت کوي ترڅو هغه وپوهیږي او دا حس کړي چې د یو چا سره خیانت کول څومره درد لري. او جالبه خو دا ده چې اکثره وخت دا وسله جواب ورکوي. څېړونکي په دې اړه وایي نارینه د ښځینه‌و په شان احساساتي نه دي. سربیره پر دې په زیاتره مواردو کې د خپل خاوند بې تجربه‌يي دردونه نشي درک کولی ترڅو هغوی هم د دې څخه نه وي کړي. ښځې غواړي په دغو کارونو کې له خپل خاوند سره برابر شرایط ولري ځکه هغه دا احساسوي چې هغه څه چې دا ورته پابنده و نور ارزښت نه لري. دویم، د ښځې او خاوند ترمنځ اختلاف. کله کله د ښځو بې وفایي د یوې نادیده احساس په واسطه کیږي. د ښځې او خاوند اختلاف په ځینو مسایلو او بې تجربه توب کیږي. کارپوهان په دې اړه داسې وایي اکثره ښځې په لومړي کې دا کوشش کوي چې څه مشکل لري او څه دوی نارامه کړي دي. اما که خاوند دغو اشارو ته متوجه نشي او د هغو خبرو جدي ونه ګڼي ښځه په خیانت لاس پورې کوي ځکه چې هغه نور دا فکر کوي چې نور کومه بله لاره نشته. دریم، د دوی ترمنځ د عاطفې کمیدل. ښځې دې ته ضرورت لري چې له هغوی سره مینه وشي او هغوی وستایل شي. کارپوهان په دې اړه وایي خیانت معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې ښځه دا فکر وکړي چې خاوند یې د هغې په قدر نه پوهیږي. معمولا ښځې بیا په نورو خلکو پسې ګرځي ځکه چې هغوی د دوی ستاینه کوي. ښځې دا غواړي چې دوی د خپل خاوند سترګو کې خاصې وي او دا یو جدي خبره ده. څلورم، دوامدار رابطه. کله چې خاوند او مېرمن په دوامداره توګه یو بل سره یو ځای ژوند وکړي هغه پخوانۍ مینه ورځ تر بلې کمیږي. پنځم، له خاوند نه د خیانت ویره. ښځې نه غواړي له خپل خاوند سره جدایي اختیار کړي. ښځې معمولا له خپل خاوند څخه د خیانت ویره لري اگر که هغه ورسره هیڅ خیانت هم نه وي کړی. شپږم، د جنسي اړیکو خرابېدل. د مېرمنې او خاوند په دوامداره ډول د یو بل څنګ کې اوسېدل د هغوی د جنسي اړیکو د بې خونده کېدو لامل کېږي. په یو بله څېړنه کې چې په 2019 کال کې په اروپا کې ترسره شوې 81 سلنه ښځې د خپل جنسي اړیکو له بې خونده کېدو شکایت کوي. وایي د دوی جنسي اړیکې بې خونده دي او نور هیڅ خوند پکې نه دی پاتې. اووم، د ځینو مهمو او مشترکو نقطو نه درلودل. که یو ښځه په دې فکر کې شي چې خاوند یې له نوموړي سره علاقه او مینه نه لري ممکن بل طرف ته جلب شي. ځینې مېرمنې په لومړیو کې داسې فکر کوي چې خپل همفکره او هم منظره خاوند یې موندلی دی خو د وخت په تېرېدو سره دا احساس له منځه ځي. اتم، ناروغۍ. کله چې ښځې په ځینو خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او ځینې نورو ناروغیو اخته شي ناامیده کیږي او داسې فکر کوي چې خاوند یې نور نوموړي ته هیڅ فکر نه کوي. نو دا غواړي چې دا جبران کړي او وایي چې نور دومره وخت په لاس کې نشته باید ترې استفاده وکړي. ملګرو، خو د دې ویډیو مطلب اخیستی وي د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سبسکرایب کړئ.